د افغانستان د خپلواکۍ د 140مې کلیزې لمانځغونډه د شمالي کالیفورنیا د سټاکټن ښار په یو پارک کې د افغانستان د ملي سرود په اورولو او د درې رنګه ملي بیرغ په پورته کولو سره د ګڼ شمېر لر او برو افغانانو په ګرمو ولولو او د خوښیو احساساتو په څرګندولو پیل شوه. دغه مراسمو کې ټولو ګډونوالو ته ډول ډول سرګرمۍ په پام کې نیول شوې وې. یا چوک چې په شا لاړ شي خلک بولي ایمانه زما افغانستان عاشق چې په شا لاړ شي خلک بولي ایمانه زما افغانستان هرڅوک چې مې ژوندون وابلوړه مارتانه زما افغانستان زما افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم فرهاد صدیقی، سابق بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان و همچنان عضو کمیته ملی المپیک افغانستان. خودم برادر خوردم جواد صدیقی البته عضو تیم ملی داشتیم. اینا همه میدانیم امی جشنای ما که میشه طبعا همه احساس بسیار خوشی می داشته باشه. امروز که امیجا اومدیم زمانی که این بیرق خود میبینیم واقعا هم اشک به چشمای ما میاد و هم کلگی خوش و خندان است. ما زیر دی بیرق بسیار بازی کردیم. زمانی که سرود ملی افغانستان دایر میشد همگی چشماش به اشک می آمد. ارزش از بیرق بسیار برای ما بالا است. خداوند وطن ما را آرام بسازه که بس همه ورزشکارای ما همه دوستای ما برند وطن خود آزادانه بگیرند. آمین. تشکر بسیار زیاد. احساساتم قابل قدر است. بسیار زیاد تشکر. زمانم نجیب الله لودین ده. نن د خپلواکۍ 140مه ورځ په شمالي کالیفورنیا کې د افغان ټولنې لخوا لمانځو. د دې لپاره د ټول ځوانان ټول هیوادواله ټول سوي دي. استقلال موږ ته ژوند، ازادي په دې معنا باندې چې موږ د ژوند په هره عرصه کې ازاد یو، د خپل ځان تصمیم، د خپل خویندو تصمیم، د خپل ژوندانه تصمیم نیولی سو. نو ازادي د ژوند یو غټ اصل ده او د هر انسان دپاره د اکسیجن حیثیت لري چې موږ باید ازاد یو او خپله اراده باید په خپله تمثیل کړو. نو په افغانستان کې په اوس حال کې که ازادي نه وي دا یو بیل بحث ده، اما موږ دغه ویاړ 104 کاله وړاندې د برطانویانو څخه د لوی غازي امان الله خان او د افغانستان د ویاړلو ولسونو په غیرت او شهامت سره اخیستی ده. دا ویاړ په تاریخ کې ثبت ده او دا به نسلونه په دې باندې ویاړي. دا که اوس په افغانستان کې ازادي نشته، یو ورځ به دغه ازادي هم تمثیل کړي انشاءالله وګورئ.
د خپلواکۍ د جشن په دغه غونډه کې د ګډونوالو ډیره برخه د هیواد ځوانانو او پیغلو تشکیلوله. د دغو افغانانو له حرکات او څرګندونو څخه د دوی د زړونو مینه د هیواد د خپلواکۍ له جشن او ملي درې رنګه بیرغ سره له ورایه څرګندېدله. سلام، نگین هستم. امروز اینجا آمدیم به مناسبت روز استقلال افغانستان. امروز لباس ها را به نمایش آوردیم و ما بسیار خوش هستیم از این محفلایی که اینجا به صورت میگیره و ما میتونیم که لباس ها و همه چیزایی که ما داریم اینجا به فروش برسانیم و تشکر میکنم از کسایی که این محفلا را اینجا برگزار میکنن. خب ما امروز بسیار خوش هستم که بیرق ملی خود به تن خود دارم و آزاد میتونم اینجا گشت و گذار کنم. کسی نیست ممانعت کنه که این بیرق چرا پوشیدی و چرا از این استفاده میکنیم. و ما به دخترایی که در افغانستان است بر از اونا متاسف هستم که اونا نمیتونن از حقوق خود دفاع کنن و امروز یا روز یمی آزادی خود اونا تجلیل کنن. السلام علیکم، زما نوم سید احسان حلیمی ده او زه تقریبا 2 کاله کېږي چې امریکا ته راغلی یم. نن د افغانستان د ازادۍ ورځ ده، 140 کلیزه ده د افغانستان او موږ دې دپاره راغلي چې موږ یو موټی اوسیږو او یو خوله اوسیږو، یو آباد افغانستان ولرو. نن سبا زموږ افغانستان آزاد نه ده، زموږ خویندې آزاد نه دي، زموږ لورانې آزاد نه دي، زموږ میندې آزاد نه دي. موږ د نړیوالو نه غواړو، د ټول دنیا نه موږ غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي. زموږ دا څه خویندې میندې دي چې د دوی تحصیل، د دوی درس، دوی ځکه دوی شاته پاتې کېږي. دوی هر یو زما خپل د اولاد دا هغه ارمان دی چې دی انجینر شي، دی ډاکټر شي، چې مازار د خدمت وګرځي ټول افغانانو ته. متاسفانه نن د دوی د درس او د تعلیم د هر څه نه پاتې دي او موږ غواړو چې زر تر زره د مکتبونه هم خوشي شي په افغانستان کې او هر څه خوشي شي، بزنس خوشي شي، چې افغانستان آباد او سمسور اوسیږي. ډیره ډیره مننه. سید احسان حلیمی یم. سلام، اسم من مصطفی رحمانی است. امروز به خاطر بزرگداشت از جشن استقلال همگی افغانان ما دور هم جمع شدیم اینجا. دیگه ما اینجا بعض مواد خود آورده به خاطر نمایش و به خاطر اگر علاقه‌مند باشن هموطنان ما خریداری بکنن. ما در قسمت پرینتینگ، کارهای پرینت و چاپ مصروفیت داریم. کار ما زیادتر تیشرت پرینتینگ است و دقیق هر نوع چاپی که باشه ما انشالله امکاناتش داریم. زیادتر فوکس ما سر اپیرال است، یعنی تیشرت ها و بعض یونیفرم ها و نوچیدار ما جور میکنیم. یک حالت متاثر کننده است. امو یک چشم خنده میکنم، یک چشم گریه. افغانستان حالتش خوب نیست، اما به هر صورتش امیدوار با آینده هستیم. ان شاء الله سر جوانان اعتبار داریم، سر آینده خود اعتبار داریم، سر مردم خود اعتبار داریم. یک روز بخیر همگی با هم جشن استقلال افغانستان تجلیل میکنیم. آقای رحمانی. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دغه پرتمینه غونډه د شمالي کالیفورنیا د افغان کلتوري ټولنې لخوا څخه د عبدالنصیر یاسیني په مشرۍ جوړه شوې وه. سلامونه ستاسو ټولو لیدونکو ته. من افغانان یو هر چې یو په افغانستان باندې ویاړو. نن د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده. موږ د افغانستان استقلال مانځو. دا استقلال چې موږ د انګریزانو 104 کاله د موږ نیکونو په خپلو وینو ګټلی و، دغه افتخار موږ خپل اولادونو ته ښایو چې دلته په امریکا کې دي. دوی د دنیا غټ هیوادونه چې دي د هغوی د استقلال ورځې خو دلته ګوري، خو د غریب افغانستان څوک پوښتنه نه کوي. نو موږ ټولنې دغه فیصله وکړه چې نن دغه افغانانو ته هم دغه یو موقع ورکو چې خپل اولادونو ته وښیي چې موږ هم افغانان یو، ازادي لرو، موږ یو قوي مملکت لرلو او یو بیرغ لرو، خپل اساسي قانون ملي اردوم لرله. نن به په ټول په همدې باندې خبرې کېږي. زموږ دغه درې رنګه بیرغ به ځلیږي، رپېږي، چې تر څو زموږ ماشومان په امریکا کې پوه شي چې موږ افغانان یو، په افغانستان باندې فخر وکړي. دا پروګرام د افغاني کلتوري ټولنې لخوا چې زه رئیس یم عبدالنصیر یاسیني. موږ خپل هیئت عامل غړي لرو او ډېر شی غړي لرو په شمالي کالیفورنیا کې او په جنوبي کالیفورنیا کې هم. موږ د 1904 نه دغه اوسې پروګرامونه نیسو
خو دا اول ځل دی چې دومره غټ پروګرام نیسو هغه هم د سټاکټن په ښار کې. سټاکټن ښار خوبي دا ده چې دا د شمالي کیلیفورنیا په منځ کې دی، یو ساعت د بے ایریا نه د سن فرانسیسکو نه او یو ساعت د ساکرامنټو نه. نو موږ په منځ کې دا موقعیت یې داسې و چې د هر ځای نه ورته خلک ډېر په اسانه کولی شي چې راشي. تر اوسه پورې موږ تقریبا 4000 کسان دننه راغلي دي، خو 6000 کسانو ته موږ نور هم تیاری لرو. د 10000 کسانو به انشاءالله زیات کسان راشي انشاءالله.